دا پیسې غریب له ورکړه. دا لیبرال والا حج عمره پر ټوکې کې دا بار بار حجونو نه خلک دي، دا پیسې غریب له ولې نه ورکړي؟ ته نه دې ته ورکړه کنه چل ستان بچل ځکو غوندي ساغو حج نه دی خو عمره دې نه ده خوخه او بار بار ته نه دی حج عمره لا ستاله غوندي وګورو کنه تاسو نه غریبانو لا ورکړه. ستا خورزا تا خور ستا لوټ ټول پیداد باندې دی ولا قبضه چولې ده ما د پلار کارخانه دی غونډه نیولې ده. غریب لا ورکه او غریب لا ورکه غریب د غریب تاسو سره سودار د غریب فکر محمد مصطفی سره صلی الله علیه وسلم د غریب فکر رب العالمین سره. کم حق چې د خور لور دی او کم حق چې د گاونډي دی او کم حق چې په زکات کې دی او په صدقه فطر کې دی او په نورو سيزونو کې دی ورکه غریب لکه غریب پاتې شو راشه ما په مخ لاړې وکړه. پاشورا کې یو شکره چوری دا د غریب حق د خور لور حق دی جی. اختر یو 2 کیلو ټیمګي یو 2 کیلو روجي یو د خور لور حق جیداد دا خور لور حق نه دی اخر دې کړي ونیو جیداد کور نه جدا خو ما دوی له بهر کې ور کړي لور وسکه خور وسکه د خذ حق خذ کاله وکاو یشل توله بکه ال د پلارې وشل توله کاله بکه پیندل لستول بیا زکات ته پوسټ کوي خاوند ته زکات خپل کار کو زکات پر کوا کړ پیسې نشته زسو کو یو توله به خلق استاد پلار مال فرض کو حقوق العباد مضبوط شه دې زمارو غوري تل زکات من یو خواکا حق العبد بل خواکا د بند حق دو پایی وی د ټانګې یو پای چینی ندی عبادات بم کے معاملات بدرست ساتے د بندہ حقوق بنخورے برابر بساتے ایمان بساتے کہ روزی دا اللہ پلاس کے دا غریب حق اللہ سر دا غریب حق پیغمبر ویلے دا لیبرل براش پر ٹی وی بکینے کور کی دان تا کیمرہ لگولے دا ہر سڑی ٹی وی سٹیشن پر کور کے لگولے دے 2-3 سالور د اردو کتابونه کتلې دي او بیا مولا ته خبرې نشي کولې د قیانوس ته جوړ شوی دی نه ګیاري دا بار بار خلک عمره لذي حجونو لذي دا غریب لول نه ور کوي نه چې دا خلک لسته روپے په واده په لور لګي دا غریب لول نه ور کوي 10 روپے د دوی په واده په صرف په 15 روپے په شادي حال کې ډوډۍ ور کوي دا غریب لول نه ور کوي دا نه وای دا چې یو بنگله په حیات آباد کې او په شیخ ملتون کې او په اسلام آباد کې دا غریب لنه ور کوي دا کارخانه د پاسه کارخانه جوړو دا غریب لنه ور کوي دا لندن ته چکرې لگاو دا ملیشیا ته چکرې لگاو دا غریب لنه ور کوي او حج عمره تر سترګې خلی کړې دي الله وجعلنا البيت مثابه للناس ما بیت الله دې له جوړ کړي خلک به بار بار راځي یو ځل نه سو ځلا وایي غوډي بار بار مثابه او اللہ ابراہیم علیہ السلام تو یؤذن فی الحج اعلانو کدی خلق تا یاتو طالب دا خلق راضی پیاده بم راضی او په تب ساروی برازی مزل بډیر وګدي ساره بوته پلار لا غیر شي ټپ شي وي اعلان وکړه الله دا وای پیغمبر مبارک حدیبیه په سفر راغی عمره لنو اونشوا عمره القضاء کې بیا راغی حج ل بیا راغی جیرانی ل بیا راغی او حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق زوی ہر کال با عمره لتا کال بینا قضا کو دا عمره او حج لبامتا لبرل بخپل کار کئی خما چه سوک آواز اوری سوک میں مقتدیان دی او سوک میں شاگردان دی دا سوال دا اللہ نکم چه خدایا ہر کال حج عمره لبوت لے گی کہ دا دی خلقو دا سترگی پی دا مور امرش خدای دې مونږ هر کال بوتلی وس طاقت دې خدای پاک راکړي نو چې بیت الله کله جوړای باغی ودریږي نو حجر اسود زیل چې ورسید نو جبرئیل علیہ السلام ته حجر اسود وخو چې پلان کې دی کې پروت دی دا د انسان د سر عمر کانو دا یو وخت کرامت او حمله کړو په بیت الله نو دا ټوکلې شوی دی د انسان د سر عمر کانو لسیزونه حضرت آدم علیہ السلام د جنت ته ځان سره وروړو یو پکې داو لسیزونه
نو زه وته خو دا حجر اسود دخل تکین دا تک سپین کانه رسول الله مبارک فرمای کان اشد بیاض من اللبن د پيون سپینو سودته خطایا بنی آدم گناهونو تور کړي دي گناہ دا ځان ترکاږي لکه مغناطیس ځان ته اوس پنه راکاږي حجر اسود بیت اللہ کے کمالات تی تو بار بار مدا حضور پاک فرمائی حجر اسود استلام چچا پا حقا اوکو پا حقا استلام اوکو یواز خلول ندی لری دین موتا لا سوچتول شے نو دا قیامت پر از رسول اللہ مبارک فرمائی دا دی حجر اسود بسترگی نظر با پہ کئی جب بیوی او خبری بکی او اغا چاچی دا بیت حجر اسود استلام اکڑی دی دا اللہ پا دربار کے دا قیامت پر از باغل گواہی کئی چی اللہ ستا پنم دا میں استلام کردی دی العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما دانوی چی و عمرو کا پیغمبر ہوئی پیغمبر خبرکم مبارک صلی اللہ علیہ وسلم او یو عمره دی وکړه ورپسې دی بل وکړه مینس کې ګناهونه ختمای تابعوا بین الحج والعمره پیغمبر مبارک فرمایي حج یو کو عمره وکړه عمره دی وکړه حج ورپسې دا نه چې یو ځل وکړه بس باقی پیسې غریب لا ورکاو ډیر خدای یار مونږ خدا نه یو غریبانو سره مدد کول پکار مون خدا مو چې پک غوان کې دی غریب دی او ډیر فقیر دی او مسکین دی یا کونډه ورنده ده دا خیر دی حج فرضی کړی دی زخه چې وسغه غریبانان مجبور دی دا نفلی حج په ځای باندې ورکول خیر دی مزه خوا کې دی کونډه ده ورنده ده وغي غریبانان دی او محتاج دی یا لوري ودیږي او پیسو درک وسره نه لګي خیر دی عمره دی کړی دا مزه دا پیسې غیله ورکا مونږ دا سوایو چې د غریب خدا بیت الله او د عمره او د حج سپکاوي بنکاو اغینا خدا خدا دا بنوای خلقو په نظر کې به بیت الله او د عمره توهین نه راولو اوس پکاوي بنا راولو بیزتی بنا راولو په نو وای خلقو ته غریب سره مدد وکړه موږ هم اعلانونه وکړ څخه خلق حجون لعنت لل پابندو د وجنا عمره د رمضان خلق لانل د کورونا د وجنا موږ اعلان وکړ چې خدای مو بخره پیسې غریبانو ورکه کونډه ورکه سم دې کې شابت دوانی زم ورکړي مړه سه خبره بشیر جان څه خیال دا ته پته راکړه تعالی جل کړي دا تیان دا نه غټ مسكين بل کم دی دومره غټ مسكين دی ماته دواره توکا چې خدای پاک را لږه راکی پیلډر راکی نن راته وینن پیلډر مې خدای دې پراډو درکی پیلډر کې ته ځایږي دغه مې وتساروي مې غ پیلډر بار ته خیره کې چې سبب بلا دی اړولې تا پیلډر نوړي تا به پراډو وړي تا له به پراډو دوا کوم نو غټ مسكين دا وانا چې خال الحمدلله پراډو والا مسكين نو دله چا 2 روپے ورکړي د مارونو صدقه په خپل ځای بالکل د تاسو دین مساله ویم خوا کې لور دا خورزه دا ماما لور دا ماما دې ترو خاوند دې گاوند دې مسکینان دی لوري ودی کې پیسې وسره نشتا مریض وته پروت ته د کینسر مریض دی بالکل چې فرضي حج دی کړي دا نفلی اغیلا ورکا ډیره فائدہ ده عمره دې کړي دا باقی اغیلا ورکا ډیره زیاته فائدہ ده مونږ وایو چې مونږ دا خبره د لیبرال خلاف ده چې هغه مطلق دا نه وای هغه وینا پیسې دې بے ځای ضایع کوي عمره لذي عمره ته ضرورت ته پیسې بے ځای غیر هغه د عمره توهین کوي د حج توهین کوي او میانس کې غریب له سوق ور کوي امنا که ونه سوق نه ور کوي دمارو نو به ابراهيم عليه السلام چې کله جوړ کو دعا به کوله د الله عبادت کې سړی کوي اذا فرغت فانصب الله نه دعا کا عبادت صلات توبه 2 رکعات منذ کا اللہ نے سوالو کا یا اللہ دما گناہونا معاف کا صلات حاجت بیا علماء نزدکے 2 رکعات منذ کا بیا دعاو کا د حاجت تپارا یو دعا رسول اللہ مبارک لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم ولا دعا مشتا لیکن خیر دے اسم دا اللہ حمد وائے پر رسول اللہ مبارک درود شریف رستم درود شریف او دعاو کا عبادت نہ پس پر دعا اللہ خوش علیگی زمون حاجت دے حاجت روا او پورا کون کے رب العالمین دے 2 رکعتوں کا حاجت لسوالوں کا گناہ دے دا رسول اللہ مبارک کے صحابی را غیر اللہ رسول غرق شما تبا شما وکین
بیا راغی دا الله رسول ډیر لوی ګناه مې کړی، خدای حکم په ما جاری کا، وی موږ سره دې مونږ وکړه کنه، وی او بس ګناه دې خدای ختمه کړی ده، مونږ سره مونږ نه کړل ګناه ختم. مونږ ډیر لوی د برکت شی دی، ګناه ختمي، حاجت په پوره کیږي. خو یاره مونږ لکه کلی مونږ کوي، دا نه چې په مانځو درېږي او وستن مې 500 کنه مې شل وکړل او نه هیڅ څوک دا نه خبر نه چې دا مونږ څنګه مونږ داس روز دی وکړه په خلار او په اطمینان لږ مونږ پکار. اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، چې پلار او زوی د بیت الله شریف بنیادونه اوچتول نو سوی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا الله ته اوریدونکې خدایا، ته خبرداری د انسان په عمل، الله زموږ د عمل قبول کې. ګوره دلته سوچ کوئ، عبادت چې کې عبادت کې دنم د الله نه سوال کوو، موږ په عبادت کې دنم کوو، هغه سوال کوي چې کوم رسول الله مبارک موږ ته ښودلی دی، اهدنا الصراط المستقیم. دا په موږ کې دنه سوال دی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا چې اخر کې وي، یا ربنا ظلمنا انفسنا چې په اخر کې وي، رب اجعلني مقیم الصلاة څوک دغه وي، دا په منځ کې دنه دا موږ ته رسول الله مبارک ښودلی دی. او د منځ نه پس هم دعا کولی شي، دې نه معلومه شو. دویم څه کله چې عبادت وکړې نو بیا وایي خدای دا قبول کړي. دا ټکي پکې تاسو وایئ نه کنه؟ دا پکې وایئ. کله چې مونځ وکړې، عبادت وکړې، طواف ته وکړې، تلاوت وکړې، هر عبادت چې وکړې، ذکر، نو ورپسې به دا وایي چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. او که دا الفاظ درته نه یاد وی الله ته اورېدونکې، تو خبردارې زما عبادت به دې اورېدلی دی، زما په حال خبردارې، خدای دا قبول کا. دا به وایې ښه په خبره ورسېدی که نه؟ چې قبول شي بیا به دعا قبلېږي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. خدای ته اورېدونکې د مونږ خبره چې په کوټه کې دننه مواز کو ته اورې او زما په حالت باندې خبردار. هغې نه پس وایي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ربنا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك. مونږ سوایو مونږ عبادت مونږ کو نو ارز خدای ما وخت مور پلار او دادا ګرځان، یا خدای مال خډیر مال راکړي، خډیر دولت. خدای چې بس چې هغه د بجلیګر مولوی صاحب خبر، بجلیګر مولوی صاحب یو خدای سوال کو، هغه د ليله القدر شپه وا، هغه لیله شپه ته وینو، هغه ليله القدر ونو، خاص ټیم کې سوال کو، یا خدای پاکه چې بس سهارا پاسم چې دا خاون مې د سرو زرو مولی وي او لګ لګ تیرا شکوم او خرزو مې کدی بشیر جان نه خدای جوړ کو الله کرانه بل دیش پاتې شي. دا سوال د الله. نو ګوره قرآن حکیم کې رب العالمین فرمایي نمارون منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له في الاخره من خلاق. بعض خلق صرف دنیا غواړي، اخر کې به سمني ورکي الله دنیا خو اخر کې به سمني. دواړه غواړه. منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا او اخر دواړو کې خوشحالي، دواړو کې ستاسو رضا شي او د آخرت او قبر عذاب نو ساتي. نو ابراهيم عليه السلام دنیا ته محتاج و، لیکن التسوي ربنا وجعلنا مسلمين لك. خدای ما زما دا بچي ستا تابعدار جوړ کا. دا خپل سوال دی ګر وخت تابعدار ومن ذريتنا امه مسلمه لك. او زمون اولاد کې وی اولاد پیدا کړي ستا تابعدار وي. وارنا مناسکنا، خدای مونږ ته د حج یا د عبادت چلونه وخای. ماشاءالله ټول سوال ته وګوره. وتوب علينا، الله په موږ د خپل رحمت سره رجوع کا. انك انت التواب الرحیم. خدای ته په انسان باندې رجوع کې، انسان ته په ښه نظر ګوري، رحم کوونکی پروردګار. نو ګوره دا سوال به د خدای نه کوو ښا چې الله موږ تابعدار جوړ کې، خپل زموږ بچی تابعدار جوړ کې. دا سوال به الله نه کوي. خدای مونږ باندې د رحم په نظر رجوع کې، د رحم په نظر مونږ ته وګوري. دا سوال. او بیا سوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. تر دریم سوال ته ګوره، دنیا په کې خو خایماته
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، خدایم د دې بچو نه یو پیغمبر پیدا کا. ګور پیغمبر څه لغواړي